अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ سما پښتو مینوالو ډېر ډېر سلامونه احترامات نیکې او سپېڅلې هیلې مې ومنئ امید لرم چې روغ جوړ به یئ صحتمند به یئ الله مو ګلزار لره مینوالو یو داسې ځای کې ولاړ یم چې ډېر زیات مهم ځای دی او د دغه ځای حوالې دپاره خصوصي دا ویډیو جوړوم دې ځای ته ویلی شي درب شاګرام او د دې ځای نوم چې دی درب دی او بیا د شاګرام حصه ده نو ځکه ورته درب شاګرام وایي مینوالو راځو لږ وړاندې که تاسو خیال کلی وي نو دغه زما په وروستو چې دا مخامخ ښکارېږي که تاسو ورته پام وکئ نو دغه کلی شاګرام دی او بدر منیر چې د پښتو ارواښاد بدر منیر چې د پښتو ژبې د فلمونو یو ډېر لوی هیرو یو ډېر لوی نوم او یو ډېر لوی هنرمند لوی فنکار و هغه د دغه سیمې دا هغه ځای دی درب شاګرام چې نو دغه شاګرام د غر دی او دا لاندې درب دی نو دا د درب شاګرام دی دغه د دغه شاګرام بدر منیر چې و د پښتو فلمونو دغه لوی نوم دغه لوی ستوری دا د دغه سیمې دلته کې سیند دی تاسو ته ښیم چې هر طرف ته چې دی دا څلور واړه طرف ته اوبه دي او منځ کې دا ځای داسې دی چې دلته دا هلکان لګیا دي وړې وړې کریړې سینګي او دا د کور چې دی هغه نسي نو راځئ په وړاندې ځو او دغه ملګري ګورو چې دې څه طریقې سره سینګي رانیسي چې راځئ جی کتونکو دا د ملګري چې لګیا دي سینګي نسي د دې ملګري نه تپوس کوو چې دا ملګری سینګي څنګه نسي او دا سینګ السلام علیکم جی وعلیکم السلام میز خان په خیر له څنګه چل رہا ہے خیر دی الحمدلله بس سنگی نسو ها او یو نو سنگی کیږي که څنګه سنگی کیږي خودلته میلې خرابې شي دی یو څنګه چنجي نشته نه نو تاسو ولې څومره چنجي ولګ راوړو چنجي ولګ راوړو او یو هغه ختم شو اوس میلې خرابې شي دی بیا سینات شنو جی ډېرو درنو کتونکو دغه ملګري دي چې لګیا دي سینګي رانسي په دغه میلو باندې دا که تاسو وګورئ چې نو دا پورې مخامخ چې دی دغه مدین دی د مدین ودانې دا ورسره دغه دنګستن چې ښکاري دا شاګرام دی او له پاسه دغه د غر شاګرام دی سینګي دی ونیو که څنګه شکر دی خیر دی یاره ښه بس ګزاره کېږي نو بس ځان بچکولو نو څنګه دي سینګي څنګه ښه دی کېږي خو زموږ دا میلې دی بس شوې ولې زموږ پکې دا چنجي لږ راوړو هغه لکه ورتې که نه محمد زاده لګیا دی کوشش کوي د لکه وردنې و دا اوبه دي جي بلکل شهزاده آفتاب هغه دی لګیا دی هغه هم سینګي رانسي دا د سوات سیند دی جی بالکل د سوات د سیند دا ښایسته مناظر او دغه مخامخ کلی مدین ورسره شاګرام دا د سیند ښایسته ښایسته مناظر دا ښایسته ښایسته چپې او ورسره د غر دا حسن یو ساجي سینګي ونیو که څنګه سنګي راغلي خو مزه یې نشته ولې مزه یې نشته کېږي نه سم نشته او لا ورځې نه دي دا ورځې نه دي او لا ورځې نه دي چې سیند کله شګه شروع کړي بیا به لکه ورکړي ها لکه مطلب لا وخت ورته شته څومره وخت به دی تقریبا دس تقریبا یو میاشت ورته شته خلک روژې لا ها ورځې نه دي لا ورځې نه دي شته لا ورځې ورته پاتې دي بیا به ډېرې شي روژه کې به راځو که خیري انشاءالله بیا به مزه کوي لکور پکې شته که یو لکه ور یو پکې راټینګ ایله یو ها دا خو سینګي دي جي بلکل دلته لکه ورته چکیاګان یو ساده دي نو تا کم یو سینګي زیات ونیو ده کار شوی ها دا څو دا دوه تیلی ها ورکه دا کافي سینګي دغه غټ پکیم دي نو اوس څه اراده یو ده جو بس دی او بس ته کور ته به ځئ جی درنو کتونکو هیله لرم چې د شاګرام او د
مطرب شاګرام دغه سنګو د نیولو د منظرونو نو وسره څنګه چې ما تاسو ته وې د پښتو فلمونو لوی نوم واحد بدر منیر کله شاګرام سیل نه هم تاسو خو نه اخیستی او دې بلګرو هم چې دی راغلي و دوی دا سنګي نیوله نو ډېر خوشحاله په موډ کې و نو د دوی سره همدغه لږ وخت واړو او په دې هیله چې ستا دپاره دغه وړه غوندې ویډیو جوړه کړو هیله لرم چې ستاسو به ډېره خوښه شي ډېره مننه هم کوم چې زموږ دغه ویډیوګانې تاسو خوښوئ نو الله مو راته ژوندي لره ګل ګل اوسئ بریالي اوسئ هیله لرم چې دا پروګرام هم تاسو لکه د نورو پروګرامونو ډېر خوښ کړئ د الله په امان